میاش در رمضان د ثوابونو او رحمت میاش د عذابونو د خلاصي او مغفرت میاش د رمضان. الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. رواه البخاري. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی چې الله فرمائی، الله رب العزت فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چا چې زما یو ولی زما دوست زیر کئی، الله فرمائی زما لجانب وتا ته اعلان جنگ دی. بل ځای کې الله فرمائی چې کم څوک سود کوي، سود خوري، سود اخلي، سود ورکوي، سود لیکي، د سود منشد دی، الله فرمائی زما لجانب اعلان جنگ دی. اعلان چې الله رب العزت د چا سره د جنگ دعوه وکي، اعلان وکي، نو د هغه سړي به بیا بقا وي، یوه ذره بقا د هغه پاتېږي نه. یاره خو په دنیا کې کله کله د جناتو سه یو سړی ډېر زهیر سي، د جناتو پر ده باندې حملې یې دی نسي، دی پریشانه کوي، یوه ذره ماوته یوه خواته بله خواته مخ نسو ګرځولی. ولې؟ جنات پر موږ زورور دي. د هغه رقم حکومت را واخله، فوج را واخله، بل زورور دي. او یوه ذره ما او تا ځان نسو ورته ټینګولی، نو چې ما او تا مخلوق ته ځان نسو ټینګولی، نو الله چې اعلان کړی دی چې زما د خوا اعلان جنگ دی، خبره خلاصه. اوس الله فرمایي که چا زما یو ولی را زیر کوي، ولی زما دوست څه ته ویل کېږي، ولی څه ته ویل کېږي؟ اسانه خبره د عزیزانو، په دنیا کې زه د ډېر جهان سره اختلاف لرم. د دې دا معنا نه ده چې هغه د الله دشمن دی، هغه بېدینه دی، هغه حق دا لري چې زه دشمني ورسره وکړم. کله زما حسد دی، زما عناد دی، زما بغض دی، زما دشمني ده، زما عداوت دی، زما کورنۍ معاملې دي، زما د ده سره جګړه ده، د ده د دین، د ده د اسلام، د ده د ولایت هېڅ یوه ذره انکار هېڅوک چې دی هغه نه کوي. عام طور علما فرمایي ولی الله دې ته ویل کېږي چې د الله رب العزت پر حکمو داسې روان یي لکه عبدالله ابن عمر فرمایي، روایتو کې راځي، حضرت نافع فرمایي رضی الله عنه، عبدالله ابن عمر به د نبی علیه السلام پر نقش قدم داسې روان وو چې د خلکو به دا خیال و چې دا لیونی دی، لیونی د پیغمبر علیه السلام پر نقش قدم. یو ورځ پر لارې روان دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، یو ځای ولاړی کښېنستی، چې کښېنستی سات بعد را ولاړ سو، بېرته رالی، بیا چې لمونځ یې کوئ او داسې نه وکئ. چا پوښتنه ځینې وکړه چې یاره تا بول لره نه ولاړې بیا د بې ماف؟ هغه ولې یا نو ولته چیرې ولاړې هلته؟ ولې وخت زه د نبي علیه الصلاة والسلام سره روان ولم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیک کښېنستی، خپل ضرورت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وو صحیح سو، ما ته نن حاجت نو د هغې خبرې، خو چونکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی هغه دالته راغلی وو، نو ما خالي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاره خپلوله. صحیح سو، یوه درخته وله رالی، د هغه درختې لاندې ساتکۍ سر ولګوئ، بیا ملګرو پوښتنه ځینې وکړه
نه دې خوب وکئ نه دې دونه ټیم ولې خیر خو به یې ولې ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک رالی دلته سر ولګوئ پرېوتی نو ماله خوب نه راتلی د خوب ټیم ولو هم نه خو ماغه د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره چې د هغه خپلوله صحیح سلو دا په صحابو کې خبره ده په اولیاو بزرګانو کې زموږ په بزرګانو کې داسې علما داسې اولیاء داسې نیکان تیر سوي دي چې په کال هم د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو په آخوا قدم چې دی هغه نه دی په کال مجدد الفسانی صاحب رحمه الله فرمایي هغه موږ سره مورید نه بولو هغه موږ په موریدانو کې نه شمارو چې په شل کال هم د چپه وژې ملایکې د ګناه لیکلي په شل کال کې یوه ګناه لیکلي دې ته ګرسه موږ مورید نه وایو صحیح سلو بیا زما استاد دعوت لیند راواخله په هغې کې ډېر داسې غل به و ډاکوب به و بدکاره به و شرابي به و بیا تللی دی د الله لارې اختیار کړی دی چې الله حکم کړی دی د پیغمبر علیه صلات وسلام لار بیا چې کله دی باتروم لره تللی دی په باتروم کې هغه دعا جنیره سوي یې چې پیغمبر علیه السلام مبارک به وتی کومه دعا یې ویله نو بیا ژړل چاته به ورنارې کې ولې نه راوځې ولا ما هغه دعا یې رسوه دا دعا خو راوښیاست اوس په ظاهره دا لطیفه ده و ګپه د خندا ده نو یاره ته اوس ضروري ده خامخا به ته اوس دعا وایې چې یو سړی د الله او د رسول دعوه لري نو ضروري ده بیا خو یاره زما او ستا په فیکټرۍ و په دوکان و په میډیکل و په اسپتال و په کالج و په اسکول کې یو کوچني کوچني منشیان دي مزدوران دي او نو دی اختیار لري چې راولاړ شي د خپل مزاج مطابق کار وکړي نه لري او نو الانکه دغه دی مزدور دی عام سړی دی هغه بلم عام سړی دی چې د چا مزدور دی دی حق نه لري چې یو قدم د هغه د مزاج د منشا خلاف واخلي نو د الله او د رسول د مزاج خلاف ما تا قدم واخلو دا څه خبره ده دا رقم نه کیږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ورځ پیغمبر علیه السلام یې مکړی پیغمبر اسلام مبارک چې ډوډۍ وخوړه نو بیا چې ووتی روان دی خپل کور ته حضرت عثمان شاته په پسې و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدمونه شمارل پیغمبر اسلام شاته ورته پام شو عثمان خیر خیر ولی یا رسول الله ستا قدمونه شمارم ول قدمونه څه کوې ولی یا رسول الله نن زما دپاره دومره د خوشحالۍ خبره ده چې ته زما کره راغلی یې پر هر قدم به دې زه یو غلام ازادوم پر هر قدم به دې زه یو غلام آزادوم زما دپاره دونه د خوشحالۍ خبره ده هغه علما فرمایي پخوا به چا سنت به دې کول ول یاره د فلانۍ کار سنت دی زه کوم اوس په نن عصر کې موږ وایي دا سنت دی نه کوم سنت څه فرض دی چې زه کوم لازمي دی چې زه کوم او د داغه نبی سپارش غواړو شفاعت غواړو پر حوض کوثر جام د یخو اوبو غواړو او دلته وایي چې دا خو سنت دی څه ضروري خو نه ده دا خبره ډیره خطرناکه خبره ده الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذات قسم اخیستی دی غټ عظیم شخص دی چې الله قسم ور باندې اخلي او ما او تا وایي هغه سنت دی څه ضروري خو نه دی فرض خو نه دی چې ګرځه الله مستویلی وای چې تاسو به په مشکو په عنبرو اویا واره خوله پرینځئ بیا یو واره د محمد د نامه د اخیستلو اجازه درته سته اشه موږ به څه کولی دغه الله رب العزت د اسانۍ دپاره زما او ستا سره دا معامله وکړه کنې دا خبره نه ده صحابه کرام فرمایي موږ به د نبي علیه صلات وسلام سره وو یو کال به زموږ په زړه کې مسله وه چې موږ نبي علیه السلام ته ووایو چې دا مسله راوښیي موږ بیریدو موږ شرمېدو شرم حیا ادب راکې ډېر و نو بیا موږ پوښتنه نه سوی جن کولی اوس بیا ادبه زمانه سو بې شرمه زمانه سوله روزه کې وګوره عام خلک به را روان دي د سره به وروره چا سګریټ په لاس کې چا نسوار کړي چا اوبه په لاس کې چا بانه دا کړي زه مسافر یم چا دا کړي وروره چې زه بیمار یم ټیک دی مسافر و بیمار ته الله اجازه ورکړې د سرې عام یې نه ده ورکړې علما فرمایي یو کافر مړ سو چې مړ سو بیا چا په خوب ولیدی په جنت کې و بیا چا پوښتنه ځینې وکړه دا څنګه ویلې ول دا د روژې میاشت راله ما زما زوی ته وویل مال د روژې میاشت ته مسلمانان خوراک څښاک نه کوي د دې پر مخ شی مه خوره الله ته دا زما خبرې دومره خوند ورکړي چې د مرګ پر حال یې ما ته کلمه را نصیب کړل پر دا ادب و احترام
زنانې را روانې دی شی خوري دا دکانواله راشي دکاندار ته وایي ما لره اوبه راوغواړه ما لره بوتل دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې ضمیره دومره د سترګو به دې ووتلې پخوا به په دې زنانه باندې خپل اولاد نو خبر خپلې لوڼې به نه وې په خبرې نن دکاندار هم په خبر دی دکاندار چې دومره بې شرمه بې حیا زمانه سوله نو الله د الله رسول فرمایي چې زړه مې غواړي هغه کوئ چې زړه مې غواړي ته نه شرمېږې ته دومره بې حیا یې چې ته دکاندار ته وایې چې یاره ما لره چاټ راوغواړه ما لره د پرنس روډه سه پکوړې راوغواړه پلانۍ شی را ولې زما عذر دی نو ته نه شرمېږې سبحان الله الله اکبر دا ژوند دی دکاندار څومره بې شرمه بې حیا دی نو که ته نه وایې بې شرمه بې حیا بیا خو دې بې حیا د بې حیا لوڼې و تا ته نه ویلې چې ته ما لره شی راوغواړه عجبه خبره ده یاره ادب و احترام د الله رسول فرمایي الله چې د یو قوم د تباهي اراده وکړي الله غواړي د پلانې قوم تباه کوم اول الله رب العزت حیا جنې واخلي حیا شرم و حیا جنې واخیستله بس بیا ورته ګوره اول الله چې اراده وکړي چې دا قوم به تباه کوم او دا خبره نه ده دلته په دا روډ وګوره یو زنانه تېرېږي یو خور تېرېږي دا هر موټر والا برک ووایي ودرېږي شیشه خلاصه کړي انډیکیټر ولګوي ولې ګورې ولې ظالمه ته روزه ته په روزه نه شرمېږې ته به دا نه شرمېږې بیا چې یو سړی ژرم لري او یو سړی ډېر حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ که ته دا وغواړې چې قیامت په ورځ چې دا کوم عذاب د غوږو دی یا د سترګو دی یا چې چا د نامحرم ښځې سره کړي د الله رسول فرمایي ته به دا وایې چې کشکې ما صرف وي لولی صرف خو نو ډېر دروند کار دی دا مې غوږو ته اچولی ډېره ښه وه نه دا چې ما موزیک اورېدلی وای نه دا چې ما دا پرېدی نامحرم ښځو خبرې اورېدلې وای یا مې ورسره کړې وای دکاندارانو په سرسایه والله که خلاصئ په زکات والله که خلاصئ د شپږو ورځو په تراوو والله که خلاصئ الله رب العزت چې تا ته د کوم شي امر کړی دی هغه به منې اوس که زما او ستا کور والای نیمۍ خبرې مني نیمۍ نه مني ما ورته طلاق نه ورکړو زما طالب دی مورد دی شاګرد دی ستا سره په دوکان کې چې ستا خبره ته پر 10 بجې راځې دی پر 12 بجې را روان یې پسې اخلې پسې یې اخلې نو الله رب العزت ولې ما ورته دونه ټیم را کړی دی الله و ما ورته ولې دونه ټیم را کړی دی نو الله فرمایي چې کله زما ولید څوک زیروي اولیاء ما در وښول د الله حکمونه د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې چا په لاره خپلې کړي دي دا ولی الله بلل کېږي دا ولی الله بعام طور علما تقریبا اولیاء شمارل کېږي علما طالبان حافظان مجاهدین قاریان دعوت والا دا ټول اولیاء دي ولی ما ته یو حافظ وویل ډېر محترم مکرم حافظ دی ډېر زبردست پلارداره خاندانه ولمولي صاحب زه ولاړم یو ځای چاندې لرم چې ولاړم نو خو مدرسه ده په سوو حافظان دي بس د هغه روپۍ به ټوله یې دا رقم مدرسې چلېږي حکومت زموږ سره یوه ذره تعاون نه کوي ولورالم یو سړي ته ولاړم ډېر مالداره سړی و ډېر روپۍ والا و پر ډېر غټ مطلب کاروبار باندې و نو زه ورته ودرېدلم بیا د ټلیفون کوي ټلیفون چې خلاص کړي بیا دومره بد راته وویلې ته هر ځای راته ولاړ یاست موږ ته یې څه نه خلاص دا د هغه د یو کال بل کال ورتلم هم زما عزیز وول زما خپل عزیز یې پېژندلم ما ته به 100 روپۍ راکړې 100 تو خدای چې یو سړی چاته 100 روپۍ ورکوي او د 1 لک روپۍ بې عزتي ورسوي نو ستا 100 روپۍ الله قبلوي هغه طالب الله الله رب العزت جنت الفردوس نصیب کړي زبردست هغه ځای وخت یو چا لره ورغلم چاندې لره هغه ما ته ویلې ول هلته مې کاپیران بولي او دلته چاندو له راځغلی دا اوس کومه دنده ده ول ما ورته ویلې دا ستی په پیسو مر لیټنان جوړوو وروره خبره هغه خبره ده ستی په پیسو مر لیټنان جوړوو اولیاء مه زیروئ که زما یاران هر څوک چې دي نیشنل والا دي پښتونخوا والا دي پی ټي ایم والا دي پی ټي آی والا دي علماو ته بد مه وایاست خپل کار جاري ساته خپل کار جاري علماو ته بد مه وایه په خدای قسم په دې علماو کې به یو ولی الله یي
الله وایي الله ګوره د بخاري شریف حدیث دی بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما او ستا زیاته سره دشمنی ده زما د خوا اعلان جنگ دی بس خوښه دی خپله ده خپل کار کوه د علماو پوسټونه مه جوړوه په علماو پسې بد مه وایه په علماو پسې ښکنځاوي مه لیکه په علماو پسې غلطې خبرې مه لیکه مه یې کوه دا کیسه پرېږده د قیامت پر ډېر غټ حساب ورځ را روانه ده که دا مولوي صاحب خائن ولو ده ته به خپل حساب ورسېږي که نو له تا پوښتنه نه کېږي صحیح سولو قطعا دا مه کوئ دا زما وطی ته یعنې زما د ټول ژوند خلاصه د هغه دوه تورې درته وایم پی ټي ایم والا پی ټي آی والا زموږ نیشنل والا پښتونخوا والا که څوم ټوله خو دا خبره ده یو سړی دا شی مه کوئ ټیک د خپل کار جاري وساته دا زه په میراب کې ناست یم روزه ده ما ته ګوره د بخاري حدیث دا دې درته وایم دا شی بس دا د مابین ځه وباسئ که دې کړي دي هغه را لرې کړه په دې نه ته ابادېږې نه په دې ستا پروګرام مخ ته ځي نه ستا تحریک مخ ته ځي خاموشي اختیار کړه خاموشي الله وایي زما د خوا اعلان جنګ بیا تا ته دا اجازه نشته یا زه پلانی مولوي صاحب یم پلانی نه شیم تا خو ټوله وښول نو په دې کې خو پلانی عالم چې دی هغه الله والا دی ولی الله دی په دې کې پلانی مجاهد ولی الله دی په دې کې پلانی دعوت والا ولی الله دی پلانی طالب ولی الله دی پلانی حاجي صاحب ولی الله دی بیا ته څه چم کوي الله خو وویل او بیا دا نسته چې یا الله ما دی شوی دی مې نه شوی د دې خبرې بیا ما ته د قیامت ورځ اختیار نشته قطعا یې مه کوئ دا زما ډېر وخت سم دا خبره په سوچ کې چې ما زه به د خپل ملګري خبروم چې دا کار به نه کوم ګر سره یې مه کوه الله وما تا ته ویلي دي شیطان ستا دشمن دی الله وما تا ته ویلي لہذا د دې دشمن سره دشمنی اختیار کا د الله په دوستانو کې به شمار سي الله را دشمن را شوولې دي ما تا دشمنان نه یو صحیح څه ضروري خو نه د چار سره به د علما سره ورسره ارسه به د دعوت والا سره ارسه به د جهاد والا سره دا ضروري نه ده ها د بد ویلو اجازه و اچا نشته اچا ته د دې خبرې اختیار نشته نو شیطان زما واستہ کله واضح ظاهر ښکاره دشمن دی هغه ما ته دشمن بولو الله او رسول را شوولې دي او دا نور چې ما ته دشمنان بولو هغه الله او رسول نه دي را شوولې نو لہذا د الله رسول فرمای من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الله فرمای د الله رسول فرمای الله فرمای دا د الله رسول نه دی ویلي د الله رسول وای الله وای چې چا زما یو ولی ظهیر کوي دشمنی عناد بغض عداوت دا یو سره شروع کو الله د خپل جانب اعلان کړی دی ما ته نه په خبر اعلان کړی دی څونه ډیر خلک دعوت والا ته تبلیغ والا ته مجاهدینو ته طالبانو ته حافظانو ته قاریانو ته صوفیانو ته سپینږورو ته حاجانو ته بد وای دا مکه په دې کې به یو دی سړی وخیږي زما او ستا ایمان به راخطا کي ایمان صحیح سلو اوس ګوره دا مفتي هر سړی مونږ دلته لیوني ناشتي کله کله څوک څنګه موږ نه زیرو او عام خلک وایي او یار دا ولی الله دی الله والا دی صحیح سو ټیک دی صحیح ده زیرېدو اجازه دا لیونی نه دی لیونی دی اجازه یې چاته نشته د قیامت په ورځ دا لیونی و الله ته ویلی سي چې الله زغستا و عبادت تکل ور پاره وم ته غزل ونی کړی وم لیونی به الله ته وای د الله رسول فرمای ابن کثیر قول نقل کړی لیونی به الله ته وای ته غزل ونی کړی وم ځکه په دا خبرو پیدلم الله به جهنم لره ناس دی الله کې د الله سره قیامت پر ځای څوک خبرې نه کوي د خبرو اجازه اې چاتم نشته لیکن دا غتستا نو د الله رسول فرمای تاسو څه کوئ الله فرمای زما د اولیاء سره به دشمنی نه اختیار وي اولیاء سره سبحان الله په دا و زمانہ کې خو نو کته یا اولیاء په خواونو دا و زمانہ کې اولیاء نشته نو هغه ټول قران چې په اولیاء ډک دی الله وای د الله رسول وای نو بیا به څه چم کوي دای باندې کې چې راولاړ سي د الله د رسول په خبرو کې د ځانه به تشریح نه کوي د ځانه د خبرې تشریح اجازه نشته ګر سره نشته ټیک دې سید زما یو عالم سره نه لګیږي بس خاموشي اختیار کړ په دې دنیا کې زما استاد ډیر خلکو سره نه لګیږي ما ته ناری وو نی وو پس دا هم پر دغه ځای پرېږده دا د زړه دښمنی د انسان د اختیار کار نه دی دا خله د انسان د اختیار کار دی ولې غلطه خبره وکړه صحیح بالکل په دې حواله الحمدلله زما شرح صدر ده په دې حواله یعنی زد تقریبا تر ډیره حد پر چاته بد نه وایم ټیک د سید په ځل کې به زمانه در سره لګیږي
په یو ښکاره ګناه د سړي شراب وکړي بدکار وکړي اخو زه مطلب پر منبر باندې ناستم د اطلاع دپاره دا نه چې زه نعوذ بالله استغفر الله ځان تر هغه بالا بولم د دې اختیار ماته نشته که په کومه ورځ ما ځان تر دې بالا وبولئ هغه ورځ ما د هلاکت ورځ ده او که په کومه ورځ تاسو دا وویل چې یاره د جهنم رګړې راته ګوري د جهنم غوټې راته ګوري په هغه ورځ د هلاکت ورځ ده صحیح شول به دا دوې خبرې به زده کړي ملایان طالبان قاریان دعوت والا راغلي دي ځان ته به بزرګ نه وایي چې زما دوکان بند دی زه داسې نه 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 الله یو ورځ راوستلی مسجد لره خپل کور لره برته به دې پسې واخلي بل به بیا اجازه نه درکوي صحیح شو قطعا کوم چې الله والا دی هغه دا یو ولی الله سړی و هغه روان و پر لارې باندې بیا یو کښنی حالانکې مریدان بیخي ډېر ورسره و غالبا د شاه ولی الله صاحب رحمه الله بابا و پر لارې باندې یو کښنی نهر رقمه راغلی کښنی پل جوړ سوی و تختې مختې و لرګي چې پراته دغه نهر د پل په دا پله باندې سپی پروت د الله والا د رښتیا و الله والا و بزرګ و هغه 300 کاله مخکې خبره ده د مریدان ټول دلې کښېني ناس 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 ډېر وخت بعد سپی راپورته سو ولاړ سو روان سو دی مو روان سو ملګرو پوښتنه جمع کول ولې ولا هغه سپی پروت و نو ولې خوب ورخراب و سپی پروت و اوس ګوره اوس په سړی و یاره خو نو سپی دی نو سپی په خپل سپی سوی دی که الله سپی کړی الله سپی کړی دی نو چې الله سپی کړی ته څه اختیار لري زه الله انسان کم ته انسان کې و سپی اوس که زه وایم یا زه انسان یم زه به سپی په غاړه کې رسۍ ورچوم او زه بیا راځړوم د دې اختیار ماته نشته الله پر دې قادر و چې زه و تو سپی کړی وای سپی انسان کړی وای صحیح سلو دا غټه خبره ده هغه شیخ سادی صاحب رحمه الله عجبه خبره کړې و یو بزرګ الله والا علامه شبلی رحمه الله غالبا دا ولاړی په بازار کې یو څه غنم واخیستل چې واخیستل کور ته راغی چې راغی کور ته غنم چې خلاص کو پاک یو میږی ولو د خدای قدرت بیرته دا غنم راټول کو هله هغه دکان لرالی غنم یاله تخلاص کو سره وی کتل یا میږی دی شوس ولاړی د بیرته د خپل غټه وته چا پښتنه چې دا ولدا میږی د خپل قریبانو سره جلاک صحیح سره ماته د خبرې خو نه راک میږی می د قریبانو سره جلاک اخو لونی خلک ستا ما تعالی خندار اج پر دې خبره صحیح سو دا چې الله د چا زړه ور خلاص کی بیا غډیر غټي کیسې کوي اعظم جو واجد صاحب دی هغه ویل د افغانستان یو ملګری راغلی دی دا څلور 15 کاله مخکې خبره ده حج لرتلی اوس کورونا رااله پر حج به ان شاء الله بیان کوو که حج نه نو بیان خو به نه پریږدو کم سے کم په ځړ کې به اراده خو به راځي چې یاره الله تو حج خلاص کې ته بیت الله مدینه شریف خلاص کې چې زجر ورسم پیسې به پور کم صحیح شو ول دا سړی را ولاړ سلو د ځان سره دا ماچس نه دی ورلګیت چې کوم بول دا باکس په دې کې څه میژان راخستو رالی حج لره په حج کې ورسره و چار ځای به عرفات پر عرفات میژان اله کړو بیا بیرته په خپل کوکا کې واچول په مینا کې په مزدلفه کې بیرته راوړ خپل ځای خندا خبره دا او عجب خبره ده اصلي و د افغانستان خو ډېر لیونی خلک لري موږ نه دا زموږ سیمه نه ده دا ډېره بې کماله سیمه ده دا زموږ تی سیمه نه ده زه تر چمنو دا تر قنداره به پسې ولاړ شو دا بې کماله سیمه ده کمال نه لري ته ورسه متي الله تراب دی او ګر کابل پر شایسته دی څوک په کابل شایسته ای په چا کابل شایسته ای که څوم د کابل نه دی سیس ورسه د زموږ هغه د کې پی کې خواته ورسه سرحد خواته دا شي کمالدار دا بغزاده دانش را واخلا هغه منیر بنیری را واخلا هغه یو بل زیت الرحمن عجز اوس په دې زبردست شعار وایي چې ګرځه ورته دی په مشکل دا کمال نس دا ترویش لومبي چې وقری هغه شنه نسوار وکي چې غرمه په سپری چې راپور د خپل پلار نه میي چې توازه چیرې هم درسره دا د نسوارو د ترویش لومبو دا برکت په خدای قسم ته دا په نظر تکوم دای زبردست اشعار وایي دومره خوندور پښتانه پښایسته دي پښتانه او زه ډېر خوشاله کېږم الحمدلله زه په دې ډېر خوشاله کېږم ماستر متي الله تراب یو ټویټ کړی و چې دغه نوې سفر روانه ده د کورونا تی څه پکې وایست مال تراب جان خبره ده پښتنو نور غمونه ډېر دي ورور په کورونا الله نه وژني پښتنو نور غمونه ډېر دي
کرونا صلی الله ساتلی مړای بیغمه ناشته سید جهان لاړې تباسو اوس موږ سیمه کمال نه لري قطعا نه لري دا ګد سیمه کې بدای شي نه کې پیدا شته و یار دایمه در لاس نیولې و او دا داش خاوره ده ورسا خو دای خاوره ده ورور ایو درویش دی نظمونه وایي چې ګر صبر ته هریان سي ایو سراج دی والله ډیر زبردست شخوان کيات اختلاف پر خپل ځای دی هغه سره تعلق نه لري سیده چې وسیو سړی و یار نو ته دا پلانې سړی یاد کینو ته زه ګناګار یم زه ته لیکلي په قسم در کوم نو چې زه ګناګار یم ستا پر ګناه ول نه وم الله رسول فرمایي دا انسانان دی شین دي د بل پسترګه کې تنکا ویني تنکا چنه بیشته ویني او ستا پستر کې بیشته دي دراو بس په خپل سترګه کې دا غټ تیر باندې دی نه وي یعنی خپل ځان سړی پام نه په بل کې ګرد عیبونه را باسي خیر خبره بل خاطر وردس نو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما ولی زیری بغض عناد سره کوي الله فرمایي زما د خوا کو اعلان دی ته څه پکې وایي که تیار ونه سکنینو توبه وبس معافي جنو وغواړه توبه وبس دا خواجه معین الدین چشتی نه دی علامه شمس الحق افغانی صاحب لیکلی دی چې یو انګریز تاریخ لیکلی دی انګریز د خواجه معین الدین چشتی رحمه الله پر لاس باندې 9 لک اندوان ایمان اسلام راوړي دي 9 لک خواجه معین الدین چشتی صاحب رحمه الله صحیح شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله دا زمشتي دا تاسو دا دون کمالونه پاکستان دا اوس خبره ګوره ملغلره تر واخله غفه نالي کې پرتا ده نو بس خلک بد چین کیږي یار کالی را مردار یو خپل خو ملغلره دا و صحیح سلو دا غره کم دا زمش دا اولیاء دا بزرگان الله والا دا علامه شمس الحق افغانی صاحب لیکلي غالبا دا تاسو په باره کې خبره ده چې دغه د انګريزانو سره جنگ د کافرانو سره دی د اندوانو کې دی اندو چې پر هر چا به نظر ولګي دی لوړ په مورچه کې ناس اچا مورچه نه سو پته کولای پر هر چا به نظر ولګي دی هغه پر هغه ځای راوښت وي بیا دا خلک د فوجان د مسلمانان حکومت یې چې بوله دارالو دا تاسو هم غالبا ان شاء الله دا خبره ده ورته ویل دا مسله دایراله یو ځای ورته کښینستی خالص د هغه سړي پر سترګې برابر کړي هغه سړی لاندې رايلاس هغه اندو دی ولراله هغه به وشو بیا ټول زما دونه خیال نو چې ته بدونه به وشه کېږي صحیح مولانا سید حسین احمد مدني صاحب زموږ د دیوبند ډیر الله والا ډیر غټ سړی دی غټ انتهایی ډیر غټ بزرګ علامه شمس الحق افغانی صاحب فرمایي زه وخر عالم د ذکر دی نو دا د پر کټ باندې ز پرې وتم چې پرې وتم د شپې چې مسترګې راغونې شوې دی راغلی چې راغلی و مې کتل دی لاندې بدو خشته تر سر لاندې کړي وای فرمایي ځان نه دی کړی چې ازما زیرا پرېږده موږ دغه کابرین لرو فخر پکو فخر په نیمه شپه فخر باندې کو غپ نه ده صحیح دی وخت په جلسه کې ناس په جلسه کې داسې سړی ورته کښېنولی و دا بعضې نجومیان جادوګران ساحران دا خو ډېر بیخي ډېر دي زموږ تقریبا زموږ هم بیخي ډېر خلک پخوا خو د هندوانو د سیکانو د روافظو کار و اوس تر ټولو زیات یې زموږ مسلمانان کوي بس 10,000 روپۍ غواړي خپل ایمان شاته غورځوي خالد 10,000 روپۍ دپاره ورسه وګوره څونه ګوډي سیر جادو بیا یې زموږ خرې ګردې پر راسمې سوي دي وروره ورسې دا بنګېګړ لره ورسې زما لاس را کاټ کړي که زموږ د کوروش لاس را کاټ کړي صحیح دا ډېر ناشده خبره ده تا کوټګران نه دي دا په هغه وینه باندې دغه تعویضونه لیکي چې زه تا ته نم نسم اخیستلی د خنزیر نه د سور نه د سپین نه په هغه وینه باندې لیکي چې انسان زه ویلی نسم صحیح سلو دا غټ داستان دی نو دا نجومي ناست دا نجومي دا شی چې پر هر چا به نظر ولګېدی هغه به پر دا بله خوا راوښتي جادوګر و مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله بیان کوي نو بیان کوي شاوخوا ګوري پر هغه سړي نظر ولګېدی ستې دا شمله پر سترګو راکش کړه ول هغه سړی ورسې وګوري پورته کړي چې رالی هغه مړ سوی ویندو هغه مړو او د مدني صاحب د بخاري او د قرآن او د حفظ سترګې بیا و هغه د نجومي او د جادوګر سترګې وایي دته څوک وایي دته اولیاء وایي بیا اولیاء په د ازمشتي په زمانه کې وګورئ هر هغه سړی چې چاته تاوان نه رسوي نقصان نه رسوي 5 وخت لمونځ په جومات سره کوي بس خپل کار سره کار دی دا ولی الله دی ولی الله دی نه د خامخا به کرامت ښکاره کوي
کرامت کمال نه دی، کرامت کمال نه دی، دا د الله له جانبه یو ورکړه دی چې چاته ورکړي، بس هغه د خپل په اختیار کې نه دی، دا کرامت والا نه دی، د په اختیار نه دی چې دی ګور ز کرامت ښکارا کوي، د خپل په ځان نه دی خبر. نو اولیاء ډیر دي، صحیح سلو مشران، سپینږیري، علما، د دنیا سورک خلک، مظلومان، پزړه زهیر خلک، دا ټول اولیاء دي، د زیریدو کوشش به نه کوي. صحیح سلو داود علیه السلام یو ورځ مصنف ابن ابي شيبه غالبا روایت نقل کړی دا الله څخه پوښتنه وکړه ولی الله ته چیرې وسیږي؟ الله ورته ویل چې هر ځای د مات زړه لیدي ظالم دی، مات زړه دا د کښنی بچی دی، یتیم دی، دا په زړه باندې څه درته وخاندي؟ یوه کونډه د پر کال پر دوه پر پنځه کونډه سوې د کښني بچیانو پاته سوي دي، تی په دا ځای پسې وګرځئ، خطاوځئ مه، ورسې په علاقه کې وګورئ، کونډه وګورئ، پیښه راغلې ده، ورسه په خدای دې مې قسمې ته د دې کور ور خوشحاله که، الله وعده ده چې زه در جنت په آخوا بل شي تا ته نه در کوم، ته د مسلمان کور ور خوشحاله که، مسلمان نه د انسان کور ور خوشحاله که، ورسه یو شی ورله ضرورت ور پوره که. الله وایي دی نه ده چې د حج ثواب در کوم، د عمرې ثواب در کوم، د جهاد ثواب، نه نه نه، د جنت په دې خوا ځکه څه نه راضي کېږم چې ما تا ته پر دې خبره جنت نه درکوم. ورسې وګورئ دا زه ته یو ډېر عجبه خبره کوم، که چیرې ته د خپلې کوروالا سره ناست وې، یوه کونډه ښځه هم وه کونډه، تا ته حرامه ده که ته د خپلې کوروالا سره وخاندې، خاندې به نه. ولې؟ ځکه هغه زنانې ته خپل خاوند ور په یادېږي، زړه یې ټوکړې ټوکړې کېږي، خاندې به نه. حالانکې کوروالا سره خندا خو عبادت دی، دلته به خاندې نه. یو یتیم دی، بابا یې نسته، ستا سره خپل بچی ناست دی، دا بچی به د ځانه لرې کوې، مچکوې بیا نه، په غېږ کې بیا نه اخلې، په غوزي کې بیا نه اخلې، بازی به نور سره کوې. ولې؟ هغه یتیم ته خپل بابا ور یادېږي. نیم افغانستان په دا غم اخته دی، په دا مشکل اخته دی، نیم افغانستان. اوس بیا نوې نوې دنده شروع سوله، ورو ورو خلک راشي، هسې نمونه واخلي. بله چا راته ویلې ولې ښځه پر کورو ګرځېدله، ویلې ول زما زوی شهید سوی دی، هغه راوړي نو لحاظه یې څه خیرات وي شی راکړي، زوی شهید سوی دی دا پر کورو ګرځي، څه دا رقم خبرې؟ دا نه، دا کاروبار دی. د رښتیاو ورسې په لا اله الا الله محمد رسول الله چې 15,000 حج وکړي، زما دا علما به زما سره اختلاف وکړي، اجازه ده بالکل، زه خطام کېدلی سم، په خدای قسم کې دومره اجر دی د یوه یتیم، د یوه کونډې، د یوه بیچاره مظلوم مهاجر ورسه کور ور برابر که. الله رب العزت سره وعده ده. خیر خبرې هم ډېرېږي. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. د الله رسول فرمایي، الله رب العزت فرمایي وما ته چې انسان ډېر رانږدې کېږي، انتهایی ډېر رانږدې کېږي، هغه فرض دی. چې کوم سړی خاص کار فرض لمونځ کوي، په فرض لمانځه چې انسان الله ته څومره نږدې کېږي، په بل شي نه نږدې کېږي. ټیک دی، مطلب خیرات کول، دغه رقم صدقه کول، نور د چا کورن، دا ډېر غټه خبره ده، خو دا لمونځ الله فرض کړی دی. لمونځ دا نور ما تا ته اختیار میلاو سو دی، ورسه ښه وکړه جنت در کوم، که نه کوې جنت کې نسته. فرض به خامخا کوې، خامخا. الله فرمایي انسان و ما ته انتهایی چې ډېر نږدې کېږي، هغه په فرض لمانځه کې نږدې کېږي. نو لحاظه ژر ژر لمونځ وکړه. عزیزانو علما فرمایي وای کم څوک چې یو ژر ژر لمونځ کوي او یو پر علماو بد وایي، د مرګ پر ټیم خامخا الله کلمه جنیروي، د مرګ پر ټیم الله خامخا کلمه جنیروي، جنور کوي، په خپل غم یې اخته کوي، په هغه غم کې به پسې مړ شي. ژر ژر لمونځ مه کوئ. خاص کر دا مشران، سپینږیري، صوفیان، ډېره بده خبر. هغه یو بزرګ لره شیطان لره رالی، شیطان سره یې ولیده، شیطان ته ویلې ما ته دی عمل راوښیه چې تر تا ځان در ورسوم. هغه وایي د څه کوم خبر را سره وکړه، ما خو در اوسه دی سړی نه ولیدلی. اول رښتیا درته وایم، ول مه کوه سره، ول نه رښتیا درته وایم، تر تا ځان در رسوم دا خبرې راوښیه، ول دوې خبرې به در وښیه. اوله خبره دا ده چې پر هر شي قسمونه اخلي، که حق دی که ناحق دی، که خپل دی که بریدي، دا یو. دویم لمونځ ژر ژر کوه، تر ما بلا بالا شي. لمونځ ژر ژر کوه تر ما بلا. کتی کرا لمونځ وکړه ډېر خوند کوي،
دا صحابي فرمایي زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لرالم په لمانځه ولاړ زه پسې ودرېدم نو هله تقریبا 4.5 سپارې پیغمبر علیه السلام په یو رکعت کې وویل بیا به رکوع له چې ولاړی په رکوع کې دومره ډېر پر رکوع لکه د هغه څونه قدر پیغمبر سم ولاړ بیا چې د رکوع سره پورته ساغونه به کرا لمونځ ډېر خوند کوي ژر ژر یې مه کوئ که په مختص وي په ټول ژوند به بیا ژر لمونځ نه وکړي او چې په ژر مختص وي په ټول ژوند به الله توفیق نه کړي تکرار لمونځ کوئ زه اوس ګوره په نفل لمانځه کې نه دي نفل لمانځه کې اوس ته وایه یاره زما خالي 3 سورته زده دي 4 سورته مې زده دي دا 10 سورته ستا زده دي په نفل کې ودرېدلې اوس تهجد کوې دعوت تبلیغ والا راغلي دي په جومات کې اوس دی نفل کوي خپل ځان ته ولاړ دی فرض نه دا 10 سورته نه دي په اول رکعت کې 10 سورته ووایه په دویم رکعت کې بیا دغه 10 ووایه که ته وایه یاره ما ته خوند راکوي زه لمونځ نور اوږد کړمه راولاړ شه دا 10 سورتونه 10 واره پکې ووایه نفل لمانځه کې دا اجازه شته چې په ناستې وکړي حالانکې عذر نه لري پر ولاړ یې وکړي دیواله ته څنګ ووایه په کرسۍ کې وکړي اجازه شته نو دغه هم شته چې زړه دې غواړي هغه پکې وایه صحیح سلو 10 سورته دې زده دي په اول رکعت کې 10 سره وایي دا خلک ولې اوږد لمونځونه کوي اوږده لمونځونه کوي خو دغه وجه ده نو د چا قرآن ډېر زده د چا ډېر نه دی زده د چا ډېر په یاد دی د چا لږ په یاد دی نو دا خو دا معنا نه ده که د چا نو په یاد نو هغه ژر لمونځ کوي خالي قل والله بور پکې وایي دا ستې ترخو نسوارو ستې ډېر دماغونه در خراب کړي دا سپین ږیرو پوښتنه وکړه د حاجي صاحب وایي قنوت دې زده دی یا نو ولې نو چیش کې وایه قل والله کې وایه په شپېته کاله لا ته قل والله وایه په موبایل خدای پوهېږي ظالمه چې دا په نوټو دی پوهېږي د قید اعظم دا مخ خیرنې په هغه لا پوهېږي په دا بله پای راواړی او دلته په 70 کاله ته قل والله وایه والله که خلاص یې که ته وایه زه دی مجبوره یم نه دعوت والا راغلي د جومات والا راغلي د لیسه شپه ورسره وکړو ما ته دوی قنوت را زده کړه زه په روپۍ در زده کوم والله کې مفت را زده کوم صحیح سلو دا زموږ دعوت والا فرق دی روپۍ به راوړې سترګې به مړې نه سې بیا به زه تا ته شیان در زده کوم طالب را غواړم ده ته ور زده کړه که یو ډېر غواړو هغه ته بیا موږ مجبور یو هغه ته بیا زه خپل ور زده کوم وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه دا الله رسول فرمایي الله فرمایي انتهایی چې انسان ما ته ډېر را نږدې کېږي هغه چیش دی په فرض منځه باندې فرض کوه او بیا جب خبره د الله رسول فرمایي الله ته هغه ښایسته ځوان ښایسته ښه ځواني الله ورکړي او دی په خاورو کې پر سجدې الله فرشتو ته فرمایي ورته وګورئ فخر الله فخر باندې کوي کله کله هغه اجړګانې دي بنګړي په لاس هغه سپنسي په لاس د چاغې انري مرداري وژدې ګوتې چلیانې ته نه شرم نه لري تام نو کان غټ کړی دي ته خو نری یار اول ځمې والا کوي دی مال الک نری د نر چمونه کوا د شوز چمونه مکوا ګرځیم په دغه خبرو پېسې د نر چمونه کوا وژد نو کان مرداري کښنی ګوتې کښنی چلیان په ګوته کښنی غاړګي په ته نه شرمېږي نو کدی واده وکړي ستا کور والا په چیش په غاړه کوي نارینه ډېر ښه خوند کوي صحیح سلو اکه دا شی نه نو دا دی په لمانځه شرمېږي معمولي که را تندی ولګي بیا به ویښتانو شرمېږي لکه دا ویښتان نه دي دا به درته پراته یي د شورېدو بیا نه یې دا ټولې خبرې تېرې سوي خبرې دي خیر عزیزانو کوشش به ډېر کوو نو الله فرمایي ما ته تاسو په لمانځه ډېر ځان رسولی سي او بیا خاص کر په سجده کې انسان و الله ته ډېر ځان رسول د الله رسول فرمایي په رکوع سجده کې قرآن مه وایاست الله بډایي بیانوئ الله اکبر سبحان الله هر شی چې وایه دا ضروري نه دا خو د غي موږ تا ته وایي په رکوع کې سبحان ربي العظیم چې دی هغه وایه که ته راولاړ شي په رکوع کې سبحان ربي الاعلی ورسره پروا نه لري یو شی نه کېږي دا خو مې لاره در ښولې ده یاره د الله بډایي بیانوه بالکل زبردست خبره ده خیر بیا دا بل حدیث وایم که څه چم ایو حدیث بالاول وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل بیا الله فرمایي سیسو دا بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله وایي یو خدا خبره ده چې پیغمبر اسلام وایي حدیث زدا وایم دا وکړي هغه د الله خبره ده یو ډایرکټ د الله له جانب ویل سوی د الله د چې څنګه ورسره شای د خلی راوتلې خبره ده هغه دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي
اذا تقرب العبد الی شبرا چې کله یو بنده و ما ته یوه لویشته یو چاریاک یو فوټ رانږدې سي راسي نو تقربت الیه ذراعا الله فرمایي ته خو ما لره یو فوټ رانږدې سوی او زه تا لره یو ګز در نږدې کېږم پښتو تورې اسانه به درته ووایم یو ګز یعنې د دې دا معنا ده زموږ دوی پښتنو کې دا خبره ډېره سته وایي بچ د ده د خوا غږ وشي نو زه به بیا غږ ورباندې وکړم الله هم دا یو عادت لري ته غږ وکړه ورباندې الله فرمایي بیا ما کار سره پرېږده ته ما لره یو قدم راځه الله فرمایي زه تا لره 2 قدمه در نږدې کېږم او څونه غټه خبره ده اوس الله وګوره او ما ورته وګوره واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا کته یو ګز الله فرمایي ما لره نږدې سي الله فرمایي زه د 2 لاسونه داسې تا له دونه در نږدې کېږم واذا اتاني يمشي اتيته هرولا او وای رواه البخاري الله فرمایي ته چې زما خاطر روان سي تو کرا کرا روانه قدمونه اخلي او الله فرمایي زه د دې خوا په منډه در روان زه د دې خوا په منډه در روان اوس نو د الله تعلق دی په خدای قسم ته ما راضي کوي زه تا راضي کوم مور پلا راضي کو دا ډیر زور غواړي الله راضي کې د زور نه غواړي یو سړی 15,000 واره شراب څښلي بیا راشي مسجد لره او 10 وکي 2 رکعاته نفل وکي دا داسې لاس پورته کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د چې اراده د باندې وکړه چې زه مسجد لره او 10 کومه 2 رکعاته نفل کومه د هغه څخه ما بعد الله څخه معافي غواړم چې دا 15,000 واره ما شراب څښلي دي دا زه د یوې ګناه مثال درکوم دا ما چې شراب څښلي دي بس زه پر هغه معافي غواړم د الله رسول فرمایي په خدای قسم ته به مسجد له نه راغلی او 10 به دې نه یې کړی نفل به دې نه یې کړی توبه به دې نه یې ایستلې الله ستا په عملنامه کې در ولیکي چې زما د خوا معاف صحیح شو دا معنا ده الله فرمایي ته زما خواته را روان سه زه په منډه درځم ته خالي اراده وکړه دی ژر راضي کېږي الله والله دا کوچنی زوی ناوخته راضي کېږي کور والا بابا ګلې خبر زارۍ شکوې جرګې الله رب العزت نه غواړي الله د شپې د الله رسول فرمایي د الله څخه داسې خپلو انسانانو ته نیولي بندګانو ته تا چې کومه ګناه وکړه راپورته سه راسه زما د خوا ستا سره صلح ده روغه کوې که نه کوې وای د دې د مثال دی لکه یو څوک چې راولاړ شي د چا کور ته ډبر ور وغورځوي وې ترې ټشکنځا ورته وکړي بد ورسره وکړي جنګ ورسره وکړي جنګ ورسره وکړي هغه سړی چا تا وهلی دی هغه د شپې ستا د کور دروازه در وټکول ول زما د خوا صلح ده روغه کوې حالانکې دا سړی کور پرېږدي علاقه پرېږدي وغورځي لیکن هغه سړی ول رالی و صلح کوې روغه کوې لاس راکړه صحیح او چې څه دې راته ویلي دي چې څه دې را پېښ کړي دي څه تاوانونه تر هغو هم در تېر یم الله رب العزت په خدای قسم داسې لاس نیولی دی لاس راکړه خوښه ستا خپله اوس نو خوښه زما او ستا خپله دا سپین ږیري خوست دی بزرګان سو نه وختي راشي لمانځه لره بیا په دعا کې ژاړي دا د دې د ځوانۍ کیسې چې درته وکړي دا زموږ ځوانان دی ورته معلومېږي قسم ده دا سپین ږیرو ما چې قرآن ورکړه دی بیا کیسې درته کوي د تا چیچ کوي د دې بیټک لره ورشي د دې کارکولیانې په سر کړي دي ژر یې خرید ستا به دا خیال چې خدایه د علامه اقبال ورا ردی ورورې دی چې هغه د عجیز صاحب په خپله دی نه دی هغه لکړی چله دی لا یم تصویر لګولی یا زوړ خروش لا پاتې شي یاره ځواني صحیح سولو هغه د ځوانۍ خبرې الله ته وایي الله تا لاس راته نیولی زما د خوا لاس په خدای قسم د الله رسول فرمایي تا دا ګناه چیرې پر مځکه دې کړې ده د قیامت پر ورځ دغه مځکه پر ما ته ګواهي راکوي د الله رسول فرمایي الله د دې مځکې څه ګناه یې رکي دغه زما او ستا په عملنامه کې خو لیکلې دا ګناه وه د قیامت پر ورځ خو دغه ښکاره کېږي ته چې ما او تا چې په حق په سچ د الله په دربار کې معافي وغواړو د دې عملنامې څه الله هغه ګناه میټاو کړي ملایکې خو نو په یاد چا ګناه څه شوه د الله رسول فرمایي د ملایکې څه یېره کړي د مځکې څه یېره د عملنامې څه میټاو د ملایکې څه یېره کرای التائب من الذنب كمن لا ذنب له چې توبه وباسه دا دی لکه تا چې ګر څه ګناه کړی نه اوس خوښه مې خپله ده الله ته نعوذ بالله ټیم ورکوو که نه ورکوو الله خو ټیم را کړی زارۍ الله راته کوي الله په کار خدا و چې غلام و بادار ته زارۍ وکړي کور والا و خاوین ته زارۍ وکړي زوی و بابا ته زارۍ وکړي او مرید و پیر ته زارۍ وکړي شاګرد و استاد ته زارۍ وکړي په کار دغه ده
لیکن ما او تا ورته وګوره ما او تا بندګان به چې الله ته زارۍ وکړي لیکن الله یې راته کوي مکه وا بد خبره ده غلطه بل خبره ده د الله رسول فرمایي چې کله د یو بنده څه ګناه وشي الله فرمایي ته چاته مه وایه زه هم نه ورته وایم ته چاته مه وایه زه هم نه ورته وایم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ یو سړی پر شراب ولید چې ویل دی خیر بیا جنې ولاړی څو وخت بعد چې سره ولیدل بیا پوښتنه جنې وکړه څنګه یې حضرت عمر فاروق ټول ما چاته نه دی ویلي ما ستا خبره چاته نه ده کړې ډول ما د هغې ورځې بیا چښلې هم ولا کړې سیز ما چښلې هم ولا کړې الله وایي چاته وایم زما او ستا خپله معامله ده که دې چاته وویل بس بیا نو اختیار ستا خپل دی بیا ته پوهېږې کار دې پوهېږې د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د خپلې کور والا حال چاته وایي پر دې دې لعنت سي کومه ښځه د خپل خاوند حال چاته وایي پر دې دې لعنت سي سیز ډېره غټه خبره ده نو الله فرمایي څوک مه خبره وراسه زما او ستا خپله پس خبره ده لکه خاوند د کور والا په مابینځ کې یو خبره راغله بیا دوی خپله روغه سره وکړي که خپله نه کوي په بل یې کوي بل به در خبر سي د هغسې ما او تا به د الله سره روغه وکړه الله راته ویلي دي اوس خبره زما او ستا د خوا ده اوس که الله ولیاز یې نه قبلوم یا ته به حج کوې یا بني اسرائیل کې دا خبره وه چې چا به ګناه وکړه بیا به توبه ایستله توبه سره کموله الله رب العزت پر دې باندې دا شی راوستي ټول قوم نافرمانه وو ټول قوم الله ته وجړل چې زموږ توبه ده موږ معافي غواړو الله ورته د توبې یو صورت در کوم په خپل کور کې ورونه یاست خویندې یاست بابا واده یو د بل سره مړه کړي چاړې راواخلي خنجران راواخلي ګرد سره مړه کړي بیا زه ته یې بخښم د غیب نه بخښم بیا دوی راولاړ شي یو د بل سره وژل بیا الله معافي ورکوي صحیح دا د محمد رسول الله مبارک برکت دی چې ما ته دا شان کړی چې وس الله راته وایي چې ته به زوی به پلار وژني پلار به زوی وژني ورور به ورور وژني بیا زه توبه قبلوم که نه یې پخوا به د بني اسرائیلو پر دغه دروازه باندې چې د شپې به ګناه وکړه د سهار پر دروازه خپله د الله له جانبه لیکلې وه موږ ته څونه ډېرې ګناوې کوو د هغه باوجود د سهار لمونځ هم در کوم دایم درس هم درته کوم تبلیغ والا تبلیغ له راغلی دي جهاد والا جهاد له رتللی دي صحیح سو خو یو الله را خبر دی موږ به د الله نعوذ بالله په کیسه کې نه بیا دا د الله د رسول برکت دی چې الله رب العزت دا شی واخلي زه لیکم نه ښکاره کوم یې نه هر څو ګناه چې وکړي صحیح سو ډېر کوشش وکړو نو الله فرمایي که ته مال را روان شوې زه په منډه درځم او دا هېچا نه دي کړي هېچا تر اوسه نه دي کړي الله زاری راته کوي مکه وا اوس خوښه زما ستا خپله ده خیر الله رب العزت زموږ یا الله چې موږ په ښکاره کمې ګناوې کړي دي په پټې مې کمې ګناوې کړي یا الله په حقه په سچه مې توبه ده یا الله معافي غواړم عفو غواړم مغفرت غواړم پښیمانه یم شرمنده یم یا الله ته ماته معافي وکړه که ښکاره دي که پټې دي که اوس دي که پخوا دي که کوچنۍ دي که غټې دي یا الله پر ټول معافي غواړم ته معافي راته وکړه په خدای قسم ته په حق په سچه د زړه ووایه ما او تا به نه یې ولاړ سوي الله به د معافۍ خبره دون اسانه خبره صحیح سو الله دې موږ معاف کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تورو مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب الرحمن الرحیم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه رواه البخاری. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایي الله رب العزت فرمایي من عاد لی ولیا فقد